د قیامت نښې هغه حقیقتونه چې په نړۍ کې ښکاره کیږي. قرآن او حدیث موږ ته یوازې دین نه راکوي بلکې د نړۍ د راتلونکو پیښو نقشې هم راکوي. نن به د قیامت د هغو نښو په اړه خبرې وکړو چې یا پوره شوي یا را روان دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي قیامت نه مخکې به دوه ډوله نښې راځي. اول وړې نښې، دویم لوی نښې. وړې نښې چې نن ښکاره دي: بې حیایي زیاتېدل، بې انصافي خپرېدل، امانت ضایع کېدل، د دودیز عالمانو کمېدل، دودیز فساد، قتل او د جنګونو زیاتوالی. دا ټوله نن موږ په خپلو سترګو وینو. د منځني ختیځې غټ بدلونونه، د شام، عراق، مصر، یمن په لاره کې لوی بدلونونه راتلل. نن همدغه سیمې د نړۍ د ټولو جګړو مرکز دي. لوی نښې هغه چې لا نه دي رامنځته شوي: اول د امام مهدي علیه السلام ظهور، دویم د دجال راتګ، دریم د حضرت عیسی علیه السلام نزول، څلورم د دود خپرېدل، پنځم د یاجوج او ماجوج فتنه، شپږم لمر له لویدیځ څخه راختل، اووم د دابة الارض له ځمکې نه راوتل. که تاسو دغه لوی نښې لیدل غواړئ نو په ډسکرپشن کې د یوې لینک شته. د دې هر یوې نښې سره به نړۍ بدله شي. ولې دا ټول یادول مهم دي؟ قرآن وایي اقتربت الساعة، یعنی وخت نږدې شو. نښې د دې لپاره دی چې موږ بیداره شو، ځکه الله ته ورګرځو. ملګرو، قیامت د ویرولو خبر نه دی بلکې د تیاری خبر دی. ویډیو لایک کړئ او د خپلو خپلوانو سره شریک کړئ او د نور معلومات لپاره زموږ یوټیوب چینل انسان او علم سبسکرایب کړئ. در بل ویډیو پورې د الله په امان.